علیکم ملګرو. نن د پاکستان او استرالیا چې کوم میچ شو دغه میچ هغه نفس پوینټ ټیبل د سره کوم چې پاکستان ټیم څومره نقصان وکړ په دغه میچ سره. پاکستان ټیم ته چې کوم هدف ورکړی استرالیا ټیم ډیر غټ هدف ورکړی خو څه لګي مشکل پاکستان ټیم ته پیښ شو چې پاکستان ټیم مس فیلډینګ وکړو خراب شو دغه وروسته هغه چې د څومره ښه انینګز نه وکړل دوه بیټسمنانو. پاکستان ټیم ډیر بیکاره فیلډینګ وکړو دغه میچ کې یو کو ډیر بیکاره فیلډینګ کړی دی کو بالرانو کیچونه استل خو فیلډینګ بیکاره شوی دی ځکه په دغه وجه باندې غټ هدف ورکړو. خو بل طرف ته راشو دغه هدف ته کوم ګورو د ورلد کپ میچ دی پاکستان ټیم هم سترانګ ټیم دی خو بیټینګ لاین په سره دی خو کومنګ د پاکستان اوپنرانو ته وګورو عبدالله شفیق ته وګورو امام الحق ته وګورو هغه نن هم په 300 په 380 سکور کې تاسو لوبه کوله ته چې 2.5 او 280 سکور دی د بال ټو بال سکور اخلي کم از کم د پاکستان اوپننګ لګ تیز پکارو په لس ورو کې کم از کم 90 سکور پکارو 15 ورو کې کم از کم چې د اوپنرانو یو سل دیش پورې سکور رسولې او وکټ هم نه ورکړي او یو وکټ تللی بیا هم خیر پروا نه کوله. خو پاکستان سٹارټ ډېر کمزوري واغستو بال ټو بال سکور واغستل سٹارټ چې غسل شوی ورستو بیټسمنانو بیرستو کراو شو سیګل ته ونه کړل محمد رضوان ته ونه کړل بابر اعظم ته ونه کړل هغه هم سکور ونه کړل افتخار ته په سکور ونه کړل بګي نو دغه غټ سکور کې ټول بیټسمنان سکور کوي مجموعه 150 پتا او یا اتیا سریزه دا سکور په ټول بیټسمنان مشترکه تور باندې کوي نو دغه میچ براوړي پاکستان ټیم 215 سکور وکړل او پاکستان ټیم دغه میچ به خو د میچ فیلډینګ د وجنه پاکستان باندې سکور ډیر زیات شو. دا پوینټ ټیبل د سره کوم دا پوینټ ټیبل باندې تاسو وګورئ استرالیا د اول د لسم نمبر نه چې دی د اتم تراله اتم څورم نمبر ته استرالیا ټیم راځي په نیم د پاکستان په دې میچ باندې ځان لري ټیم خو په څورم نمبر ته استرالیا ټیم راځي او د پاکستان ټیم 15 نمبر ته لاړو څورم نمبر نه مطلب دا چې استرالیا ټیم مخکې راغی او د پاکستان ټیم وروسته لاړو 15 نمبر ته لاړو. استرالیا 309 هدف پاکستان ته ورکو او ډیوډ وارنر په ډېر ښه بیټینګ وکړو پاکستان ټول ټیم په 315 سکور باندې اوټ شو او استرالیا دغه میچ په خپل نوم باندې کو. نو دغه د نننی میچ سکور کارت تاسو ته شریک کو د ویډیو کتل ډېر مننه زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ د معلوماتو لپاره خو خو لري د الله په امان.